بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي شوی یم. ملګرو، په نننی کلاس کې به موږ تاسو ته د انسان په بدن کې چې څومره بیمارۍ دي هغه به موږ تاسو ته د انګلیش نه پښتو ته اړو. د انسان بدن کې چې څومره بیمارۍ دي هغه ټول به موږ تاسو ته په دې کلاس کې په اسانه طریقه زده کوو. شروعات کوو. ایک درد، ایک درد. هیډیک د سر درد، د سر درد ته وی هیډیک. فلو زکام، فلو زکام. اومټ قی، اومټ قی. انډایجیشن بدهضمی، انډایجیشن بدهضمی. dysentery پیچ، dysentery پیچ. ڈائریا اسهال، ڈائریا اسهال. constipation قبض، constipation قبض. Backache د ملا درد، Backache د ملا درد. استما دما، استما هغه بیماری ته وی کومه کې چې زمونږ ساه لنډه لنډه کیږي، یعنی موږ یو مزل وکړو او بیا راته په ساه اخیستلو کې تکلیف وي، نو استما هغې ته وی. ارترایټس د جوړونو بیماری، ارترایټس هغه بیماری ته وی چې زمونږ دا جاینټونه د هډوکي مډوکي دا شیونه بې خوږیږي. لنګ کینسر د فیفړو کینسر ته وی لنګ کینسر. کولیک فین قولنج، کولیک فین قولنج. سون بیهوشی، سون بیهوشی، یعنی په کم کس چې بیهوشي راځي هغې ته په انګلیش کې وی سون. دا یو بیماری ده. کینسر سرطان، کینسر سرطان. ټایفاید لویه تبه، یعنی په انسان چې کومه غټه تبه راځي او ډیره سخته تبه وي نو په هغې ته په انګلیش کې وایي ټایفاید. فیور تبه، فیور عامې تبې ته وایي فیور. کف ټو هیډ، کف ټو هیډ. سمال فوکس چیچ، سمال فوکس چیچ. نمونیا د وینې کمی، په انسان بدن کې چې د وینې کمی راشي هغه بیماری ته وی نمونیا. په کم کې چې د انسان په بدن کې وینې کمی راشي. ګرانو ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته دا زده کړو چې د انسان په بدن کې څومره بیماری دي هغه موږ تاسو ته په اسانه پښتو کې زده کړو. د انګلیش د بیماری ترجمه په پښتو کې تاسو ته وکړو. ملګرو، د زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ، ځکه چې تاسو ته د انګلیسي د زده کولو لپاره کومې ویډیو ضرورت وي، په انګلیسي کې درته څه مشکلات وي، نو په اسانۍ طریقې سره به تاسو د دې چینل نه زده کړئ. مهرباني وکړئ تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. ډیره مننه. انشاءالله په بل نوي کلاس کې به ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ماله اجازه